السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ختمانوس قدرمن لیدونکو زموږ نانی ویډیو بیا هم په اف جی کوین نه ده نو قدرمن لیدونکو لکه څه ډول مو چې ستاسو سره ژمنه کړې وه چې موږ به د اف جی کوین په هر سټیپ باندې جدا جدا ویډیو تاسو ته اپلوډوو هغه که د ډیپوزیټ برخه ده هغه که د سټیکینګ برخه ده هغه که د ویډرا برخه ده او داسې نوره فاینده که کوم نوي اپډیټونه رامنځته کیږي نو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د اف جی کوین هغه برخه راخیستې ده چې څنګه کولی شو چې په اف جي کوین کې ډیپوزیټ وکړو که په ساده ډول ووایم څنګه مثال اف جي کوین ته پیسې رالیږلی شو یا له ټرست ولیټ څخه یا له بینانس څخه یا له نورو ولیټونو څخه ښه نو د همدې لپاره به تاسو راشئ خپل کله چې اکاونټ کلوز کړئ په اف جي کوین کې لاګین شئ دلته به بیا تاسو په والیټ برخه باندې کلیک وکړئ کله مو چې په والیټ برخه باندې کلیک وکړو نو تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي ښه لږ انتظار کیږو چې د والیټ برخه اوپن شي ښه دلته تاسو ګورئ په همدې ځای کې تاسو اوس همدې ته څلور قسمه کرنسۍ رالیږلی شئ یعنې په څلورو کرنسیو کې تاسو پیسې رالیږلی شئ په دې څلورو کرنسیو کې چې تاسو هره کرنسي کې پیسې لرئ هغه که په بینانس کې وي یا په ټرست ولیټ کې وي یا کوم بل ولیټ کې وي تاسو یې رالیږلی شئ دغه قدرمن لیدونکو همدا ډول کرنسۍ سپورټ کوي یو خپله د همدې کوم اف جي کوین کرنسي چې د اف جي دا سپورټ کولی شي بل یو اس ډي ټي چې ډیره مشهوره کرنسي ده بیا بي ان بي ده او بل یو اس ډي سي ده د څلوېښت ډوله کرنسۍ کې چې هره کرنسي ته تاسو لاسرسی لرئ هره کرنسي لرئ همدغه تاسو رالیږلی شئ ښه نو طریقه د ټولو یو شان ده که یو اس ډي ټي وي که یو اس ډي سي وي که بي ان بي وي که اف جي وي رالیږلی یې مثال دلته زه په یوه کرنسي کلیک کوم ما دلته په یو اس ډي ټي باندې کلیک وکړه دلته راځمه ډیپوزیټ برخه داسې به همدې ډیپوزیټ برخه ته راځئ کله مو چې په ډیپوزیټ باندې کلیک وکړو تاسو ته بیا همدا ډول یوه صفحه درومي دلته څه وګورئ ښه دلته تاسو مستقیما همدغه کوم کوډ چې دی برکوډ دا هم سکین کولی شئ یا د ټرست ولیټ په واسطه یا د بینانس په واسطه یا د کوم بل ولیټ په واسطه او که کوډ نشئ سکین کولی یعنې د سکین په واسطه یې هم رالیږلی شئ او بیا دلته تاسو ته لینک فقط کفي کوي په همدې کفي باندې کلیک وکړئ کله مو چې په کفي باندې کلیک وکړو همدغه لینک پې کپي شي لینک چې دی د بي ان بي سمارټ چینج یعنې د بي ای پي شل اس ډي ټي لینک دی تاسو چې کله د بینانس یا ټرست ولیټ نه پیسې رالیږئ بي ای پي شل اس ډي ټي ته ویې لیږئ مثال تاسو بیا ټي آر سی شل ته نه لیږئ یا کوم بل د بي ای پي شل اس ډي ټي ښه نو همدې ته به په همدې فارمټ کې به تاسو پیسې رالیږئ کله مو چې مثال دا لینک یا خپله په بینانس کې همدې لینک ته پیسې ولیږلئ یا له ټرست ولیټ څخه یا مثال که ستاسو بینانس نه لرئ یا ټرست ولیټ نه لرئ بس داسې ملګري وي نو تاسو کړای شئ چې د بل ملګري څخه یا د کوم بل بینانسر څخه یا د کوم بل چا څخه تاسو همدې ته پیسې راولیږئ او په خارج ملکونو کې له بینکونو څخه هم خارجي بینکونه چې دي هغه کریپټو کرنسي سپورټ کوي تاسو یې کولی شئ چې یا په امریکا یا نورو داسې پرمختللي هیوادونو کې له بینک اکاونټ څخه هم تاسو اف جي کوین ته پیسې راولیږئ ښه بیا چې کله تاسو پیسې راولیږئ په هره کرنسي کې مو چې پیسې راولیږلې تاسو بیا خپل ډیشبورډ ته راشئ دلته ښه نو کله چې ډیشبورډ برخې ته وفاس شئ تاسو دلته بیا تاسو همدې ځای ته راشئ دلته تاسو ګورئ دلته یو د اف جي بیلانس ته چې زما سره فعلا اووه شپېته زره دوه سوه څلوېښت اویا اف جي کوم کوین چې دی هغه شته او بل د یو اس ډي ټي دی او لاندې بیا د یو اس ډي سي دی او بل د بي ان بي دی تاسو چې په هر فارمټ کې په هره کرنسي کې پیسې رالیږلي وي تاسو ته په هماغه بیلانس کې جمع کیږي او په هغه بیلانس کې به تاسو ګورئ نو دلته که تاسو اس ډي ټي رالیږلي وي په دا اس ډي ټي کې به ګورئ او که تاسو اف جي کوین رالیږلي وي په دا اف جي بیلانس کې به ګورئ که تاسو بیا یو اس ډي سي رالیږلي وي دلته به ګورئ که بي ان بي مو رالیږلي وي دلته به ګورئ په همدې ځای کې نو قدرمن لیدونکو همدغه د هغه پیسو رالیږلو او ډیپوزیټ طریقه وه چې تاسو ته په همدا ویډیو کې وښوده خدای دې وکړي چې په همدې طریقه پوه شوي وئ او بل هغه ملګري چې څوک نوي دي اف جي کوین کې بیخي لا اکاونټ هم نه وي جوړ د دوی طبیعت ګرځي چې په همدې کې کار وکړي پیسې وګټي نو د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې هغه د اکاونټ جوړولو ویډیو هم شته او کومه لانګ ویډیو چې ده د تفصیل هغه هم شته د دواړو ویډیوګانو لینک شته مثال کومه کې چې طریقه ښودل شوې څنګه پیسې ګټلی شو او بل
هغه د اکاونټ لنډه ویډیو هم شته، دواړه لینکونه به ما تاسو ته اچولی وي، هغه هم تاسو د سره وګورئ، په هغه طریقه بیا اکاونټ جوړ کړئ. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو به زموږ د سټیکینګ په برخه وي چې څنګه په اف جي کوین کې خپله پیسې سټیک کړو او په کومه طریقه چې بیا موږ ته عاید چلان شي، زموږ ته ګټه چلان شي په اف جي کوین نه، او له همدې څخه بیا پیسې ګټل شروع کړو. نو فعل حالا ښه وه، په خدای مې سپارلی یاست.